بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله. زموږ د نن ورځې درس بیا هم په کیوري باندې ده. تېره ورځ موږ یو ډیټابیس جوړ کړی و. زه به همدغه اوپن کړم، د ډیټابیس 8 په نوم باندې و. په دې ډیټابیس کې لومړی موږ سټوډنټس ریکارډ یو ټیبل درلود او د هغه ټیبل نه مو بیا کیوري جوړ کړ. فرض که دا موږ سره ټیبل او په ټیبل کې ځینې کالمونه او چې هغې کې لیکل نه و، دا ټیبل منظم نه و، نو موږ وغوښتل چې د یو منظم کیوري د همدغه ټیبل نه جوړ کړو او بیا مو دغه کیوري جوړ کړه د سټوډنټ کیوري په نوم باندې. ګورې هغه او دا سره ډېر فرق لري. هغې کې ځینې کالمونه خالي وو، ځینې محاسبې پکې ترسره شوي نه وو، ولې دې کې هر څه شته دي. نو نن بیا هم راځم د کیوري څخه بله کیوري جوړوو. کریټ ته راځم او د کریټ څخه وروسته کیوري ډیزاین ته راځم. کله هم چې کیوري ډیزاین ته زه راغلم، زه د ټیبل نه بل کیوري نه جوړوم، بلکې دلته ورته کیوري انتخابوم د سټوډنټ کیوري په نوم باندې چې دی دا اټکوم او دا نور کلوز کوم او دا ټول به انتخاب کړو. ورته دلته به ودرېږو، ډبل کلیک به وکړو، دا به ورته ټول انتخاب کړم او دا به راواخلم او دلته به یې وغورځوم. زه غواړم چې په دغه کیوري کې ځینې نور تغییرات هم نن راوړم. اول خو پر دغه څو موضوعاتو باندې کار کوو. لومړی خو فیلډ دی. ګورې دلته فیلډ کې چې دی دا د ډیټ فیلډ ده، همدا ډول د منت فیلډ ده او نیم و فادر نیم، دا ټول فیلډونه دي چې موږ ورته مشخص کړي دي. ټیبل څخه هدف دا دی چې دغه کوم ریکارډز چې دی هغه ټول موږ د کیوري نه راوړی، د سټوډنټس کیوري څخه موږ راوړی ده. که چېرته موږ د ټیبل نه راوړی وی نو دلته بیا موږ ته لیکلی وی چې دا تاسې د سټوډنټس ټیبل نه راوړی. چون موږ کیوري نه راوړی، دلته موږ ته کیوري لیکلی. بله خبره دلته موږ سره سورت ده. سورت چې ده تاسو ته بهتره معلوم ده چې ډیټا ته نظم ورکوي. فرض که زه غواړم سورت وکړم، په ډیټ هم سورت کولی شو، اسینډینګ ان ډیسینډینګ، منت هم سورت کولی شو او همدا ډول نیم هم سورت کولی شو. فرض که راځو نیم ورته انتخابوم، ورته وایم ته نیم داسې راته سورت کړه، A to Z یې راته سورت کړه. یعنې کم کسان چې لومړی A په نوم کې راغلی وي هغه اول شو که، ورپسې B، ورپسې C، په دې سلسله باندې زه ورته وایم دا راته څنګه که شو که. خو زه دا کیوري لا نه سیف کوم، ورته وایم دا راته دا رن کوم پې چې کله مې رن که ګورې ما سره د A نوم نشته، د A نوم نشته نو بنا د B نه شروع کړی ده، بیا یې همدغسې په سلسله باندې دا راغلی دی. که چېرته وایي خو که چېرته زه راشم دوباره کیوري ډیزاین ته او دلته ورته ووایم چې دا ماته سورت که خو ډیسینډینګ د زید د خوا نه شروع که، تاسې راشئ زه دا رن کوم، تاسې اوس وګورئ اوس یې کوم ځای نه شروع کړی، زید نه شروع کړی. یعنې کوم نوم کې چې اول زید راغلی هغه یې لیکلی دی او د چپ د خوا نه چې دی مخ په A راغلی دی. نو په دغه ډول باندې سورتینګ موږ او تاسې کولی شو. یعنې او که دلته ورته انتخاب کړم ناٹ سورټډ نو بیخي نه سورټ کړي، یعنې بیخي ورسره موږ کوم قاعده ورته وضع نه کړه. نو په دغه ترتیب باندې تاسې کولی شئ هر یو برخه چې وغواړئ هغه څنګه کوئ ځان ته یې سورټ کړئ. که دا پروګرام هم غواړئ اسینډینګ یا ډیسینډینګ ورته انتخاب کړئ نو دا بیا هم همغه خبره ده. کوم پروګرامونه چې A to Z وي نو اسینډینګ دی، که زید وی راته راوړل غواړو نو هغه ډیسینډینګ ورته انتخابوو. نو دا د سورټ مسله ده چې یو سمپل او ساده خبره ده. بل موږ سره دلته شو ده. څه شی غواړئ چې تاسو سره په دغه کیوري کې شو شي؟ ډیټ نه غواړم، منت نه غواړم، همدا ډول فادر نیم نه غواړم، پروګرام دی بیلانس نه غواړم. دا ټول چکونه مې ورته آف کړه. راځئ ویو ته، ویو کې وګورئ موږ سره هغه فیلډونه شته نشته، ځکه موږ ټول ورته چکونه آف کړه. لکه شو څخه هدف دا ده چې کوم فیلډ غواړئ چې تاسو ته شو شي، کوم فیلډ غواړئ چې هغه تاسو ته شو نه شي. نو دا دې په دې. بل مسله دلته موږ سره کرایټیریا ده چې دا ډېر مهم فیلډ ده او په دغه ځای کې موږ او تاسې ځینې کارونه ترسره کولی شو. لومړی خو دا د شرایط وضع کولی شو، سرچینګ کولی شو په دغه برخه کې. لومړی خو زه ورته وایم چې یو مشخص تاریخ ورته انتخابوم چې ته ماته د دغه تاریخ کسان وښایه. دا چې موږ سره ډیټا زیات وی نو ډېر ښکلی به تاسو پې پوه شوي یاستو. خو انشاءالله اوس هم پوهیوم. زه ویو ته راځم، ګورئ چې کله ویو ته راغلم ما سره د اګست د میاشتې او د می او
د می او اګست د میاشتې ما سره ریکارډونه دي صحیح ده ګورې زه ویو ته دلته راځم او کله دلته به دا تاریخ هم وګورم چې د کومو تاریخونو دی شپږیشتم اوویشتم اتهیشتم دا تاریخونه دي مختلف تاریخونه دي زه دلته په کریټیریا کې اوس ورته وایم چې ته ماته د شپږیشتمې د اګست د میاشتې 2015 کال ریکارډ څخه شو که صحیح ده دلته مو پام وي چې تاریخ موږ په هیش کې دننه لیکو ټیکس په ډبل کوټیشن کې لیکو او نمبر په هیڅ کې نه لیکو یعنی نمبر د پاره کوم ساين نه لګاو دلته کریټیریا کې ما ورته ولیکل چې ته د شپږیشتم د اګست 2015 کال ریکارډز ماته څنګه که شو که راځم ویو ته چې کله ویو ته راغلم وایي دا یو کس دی په دغه تاریخ باندې چې دا موږ ته واضح کړی ده که زه چېرته دلته راشم دوباره ویو ته ورته ووایم چې نه یاره ته داسې کار وکړه 15 د فرض کړه جنوري ورته لیکمه جنوري 2015 کال په دغه تاریخ کې موږ سره چې څه کسان دي د هغې ریکارډ شو که چې کله راشم په دې تاریخ موږ سره هېڅ وګم نشته ځکه یې شو نه که راځم ورته وایم خیر ته داسې کار وکړه چې په 15 د فرض کړه اتمې میاشتې 15 کال کوم ریکارډس موږ سره دي هغه موږ سره شو که راځم ویو ته په دې تاریخ کې هم موږ سره څوک نشته ده همدا ډول کولی شو چې مختلف تاریخونه ورته وضع کړو او دلته ورته ورکړو فرض کړه زه ورته لیکم چې شپږیشتم فرض کړه د اګست 2015 کال صحیح دی په دې تاریخ موږ سره څوک شته دا یو نفر ده دا بیرته څنګه کوم لري کوم راځم دلته ویو ته ګورم چې موږ سره نور څو په کوم تاریخونه شپږیشتم د اګست دی اوویشتم د اګست دی مارچ دی مای دی فرض کړه یو تاریخ بل ورته انتخابوم فرض کړه زه وایم 15 د مای موږ سره څه کسان چې دي هغه موږ ته شو که دلته راځم ورته لیکم چې 15 د مای میاشتې 2015 کال کم ریکارډس یا کم کسان چې موږ سره دي هغه شو که چې کلیک وکړم دا یو نفر دی یعنی په دې تاریخ چې به هر څومره کسان وي هغه ریکارډ ټول تاسو شو کوي او دلته تاسو لیکي اوس یو ریکارډ دی یو ریکارډ یې موږ ته شو که که چېرته 10 زر ټول یې موږ ته شو کول اوس خبره دلته دا ده دا اور دلته موږ سره څه کار کوي زه ورته وایم چې د 15 یا داسې یو تاریخ ورته وضع کوم زه ورته وایم چې د اولې د مای د اول تاریخ د 2015 کال نه د مای تر 10مه پورې چې کوم ریکارډز دي هغه ماته شو که نو دا یو قاعده خو ما ورته وضع کړه اور کې ورته اوس بل تاریخ لیکم اور کې ورته لیکم او یا د 10مې فرض کړه د 10مې د مای میاشتې دلته موږ د 10م د مای میاشتې 15 کال یعنی د دې تاریخ نه تر دې تاریخه پورې څنګه که ماته شو که ویو ته راځم ګورې په دې تاریخ موږ سره څوک نشته ده ښه اول د مای 2015 نه تر 10م د مای 2000 دا داسې هم ورته لیکلی شو لومړی خو راځو دلته ګورو چې موږ سره دا کم تاریخونه دي هغه تاریخونه یې وارې موږ دلته مشخص کړو زه دا قاعده ورته بیرته لرې کوم او دوباره ویو ته راځم دلته به لږ ریکارډ اضافه کړو تر څو موږ سره دغه موضوع روښانه شي دلته راځم فرض کړه د اول د جون دی دوم د جون هم ورته اضافه کوم دوم د جون د جنوري دی دوم د جنوري فرض کړه د جنوري به ورته جنوري 2015 کال او دا تیار جنوري د رول نمبر فرض کړه 12 شپېته به ورته ولیکو نیم به ورته فرض مثال ولیکو چې منیر به ورته ولیکو پلار نوم به ورته ولیکو چې حمید خان به ورته ولیکو پروګرام به ورته مشخص کړو چې ډي آی ټي ده او فیس 2000 افغانۍ ده او تادیه کړی دی 1.5 افغانۍ ګورې کلکولیشن خپله کېږي 500 باقي دی همدا ډول راځم دریم تاریخ د جنوري د میاشتې 2015 کال او بل 1211 رول نمبر دی او کس موږ سره چې دی د پناه په نوم باندې دی او پلار نوم یې فرض کړه لیکو چې کبیر خان دی او دې موږ سره ډي ایل شروع کړی
1200 افغانۍ د دې فیس ته او دې موږ ته پیډ کړی 1000 افغانۍ دي او 200 افغانۍ پې پاتې دي. ښه تر دې چې پورې یو څو تاریخ اضافه کړه. ښه زه اوس دوباره راځم څنګه ویو ته راځم. ښه کله چې ویو ته راغلم زه ورته وایم چې ته داسې کار وکړه چې اول تاریخ فرض کړه د اولې میاشتې د 2025 کال دا خو مې ورته مشخص کړه چې دا ماته شو کړه چې کله ویو ته راځم په دې تاریخ ماته شو کړي چې په اول تاریخ کې دغه کس د ستاسو سره داخله کړې ده. ښه زه ورته وایم نه بل تاریخ هم فرض کړه دې سره دوم تاریخ هم راواخله. دوم تاریخ فرض کړه د همدغه اولې میاشتې د 2025 کال یعنې دوه تاریخونه ورته انتخابوم. اوس دا ورته راځم ویو کوم ګورې د دواړه تاریخونه یې راته وښودل. که چېرته د دریم تاریخ هم غواړې نو دا هم ورته مشخص کولی شي. زه ورته وایم د دریم تاریخ د اولې میاشتې د 2025 کال په دغه درې تاریخونو کې چې موږ سره چا داخلي کړي هغه موږ ته شو کړه. ویو ته راځم ګورې دا یې راته شو کړی. نو تاسو کولی شئ چې نه یوازې د یو تاریخ د څو تاریخونو څنګه کوي سرچ کوي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده دا همدغلته هم سرچ کولی شم. اول د جنوري دا به مکمل د سره زه څنګه کومه کلیر کومه. زه ورته وایم اول د اولې د 2025 کال اور ورته لیکمه. صحیح دی. اور دویم د اولې د 2025 کال اور صحیح دی. دریم د اولې د 2025 کال یعنی 15 پورې 15 پورې څومره چې تاسو ضرورت یې تاریخونه مشخص کولی شي. چې کله مې مشخص کړه ګورې همدغه یو خانه کې مې ولیکه د دې درې واړه تاریخونو ریکارډونه موږ دلته څنګه کېږي شو کېږي. یعنې دا کار موږ هم کولی شو چې دلته یې په همدغه یو خانه کې اجرا کړو هم په اور کې کولی شو چې ورته ولیکو. او دې نه لاندې چې څومره خانې دي دا ټول موږ سره د چی مربوط دي د همدغه او آر مربوط دي. صحیح دی د آر مربوط دي. نو دا په ډیټ کې چې دی موږ تاسې په دغه طریقه سرچ کولی شو. موږ تاسې کولی شو چې پارامیټر هم دلته وضع کړو. پارامیټر چې دی دغه قوسونو ته ویل کېږي. صحیح دی. که زه چېرته ورته ولیکم چې د دغه تاریخ کسان یا ریکارډس ماته شو که اوس راشم زه ویو ته ماته څه شی شو کوي هېڅ شی نه شو کوي ځکه پارامیټر مشخص نه دی. خو زه ورته دلته لیکم د دغه قوس په داخل کې د دغه قوس په داخل کې ورته زه پارامیټر ورکوم چې ورته لیکو فرض کړه انټر ا ډیټ. دلته به راشو پارامیټر کې ورته لیکم چې انټر ډیټ. دا پارامیټر ما ورته ورکړه. صحیح دی. دا پارامیټر څنګه که دا ما ورته ورکړه. او اوس څه کوم دا غواړم چې ځان سره سیف کړم. ویو ته راځم او له دې څخه وروسته دې ته نوم ورکوم سرچ بای ډیټ. سرچ سپیس نه ورکوم او سرچ بای ډیټ ورته لیکم. سرچ بای ډیټ. دا پارامیټر ځان سره څنګه کوم اوکې کوم او سیف کوم. ښه اوس مې چې کله سیف کړه زه چې اوس دلته راځم ماته وایي انټر ا ډیټ ځکه پارامیټر ما ورته ورکړی. ماته وایي چې ته یو تاریخ موږ ته مشخص کړي چې هماغه تاریخ کسان یا ریکارډس زه تاسو ته شو کوم. زه ورته وایم اول د اول 2025 کال اوکې ګورې همدا ریکارډ یې ماته شو کړ. دا ما پارامیټر کې ورته لیکلی دی. صحیح دی. زه اوس بیا راځم دلته ویو ته چې ویو ته راشم ماته دا میسیج راکړه انټر ا ډیټ ځکه دلته ما ورته لیکلی انټر ا ډیټ. د کوم تاریخ غواړې وایي. زه ورته وایم چې فرض کړه 20 تاریخ د اتمې میاشتې 2025 کال دغه ریکارډونه ماته شو کړه. اوکې کوم دغه دې دی راته شو کړه. همدا ډول تاسو کولی شئ چې مختلف تاریخونه ورته څنګه کوي وضع کړي. نو په دغه طریقه سره موږ تاسو کولی شو چې یو پارامیټر وضع کړو. صحیح دی. فقط رن ته راشي چې کله رن ته راځي وایي تاریخ وضع کړه. خو زه همدا غواړم ځان سره سیف کړم. صحیح دی. زه دغه کیوري ته لیکم چې سرچ بای ډیټ. دا کیوري ځان سره څنګه کوم اوکې کوم او سیف کوم. دا ما سره سیف شو. هر کله هم چې تاسو نور راځئ زه به دا کلوز بند کړم. سرچ بای ډیټ دلته راشي چې کله هم کلیک کوو موږ تاسو ته وایي تاریخ راته راکړه. چې کله تاریخ ورته ورکوو زه ورته وایم چې دوم د اولې میاشتې 2025 کال ریکارډس ماته شو کړه. اوکې کوم همدغه ریکارډ راته شو کوي. یعنې موږ تاسې څنګه وکړو یو سرچ مو جوړ کړو. یو سرچ
ترتیب مو څنګه که برابر کړ سرچ بای ډیټ یعنی هر وخت چې ضرورت په همدې کې لیکو کې تاسو کولای شئ چې سرچ ترسره کړئ خیر په هر صورت بیا هم راځم کریټ او کیوري ډیزاین ته راځم او زه ورته وایم د کیوري نه کیوري جوړوم د سټوډنټ کیوري نه او دا ورته ایډ کوم دا به دې ځای نه کلوز کو دا به ټول انتخاب کو او له هغې نه وروسته به دا راواخلو او ټول به دلته وغورځوو نو دا هم موږ سره په کریټیریا کې د سرچ موضوع وه چې موږ تاسې یو تاریخ څه ډول سرچ کولی شو 2 تاریخونه 3 15 10 تاریخونه څه ډول سرچ کولی شو همدا ډول څنګه پارامتر ورته وضع کولی شو صحیح ده په کریټیریا کې موږ داسې سرچ هم ترسره کولی شو چې زه ورته ولیکم فرض کړه ګریټر صحیح ده موږ سره خو دلته ریکارډز ټول د 2015 کال دی خو زه ورته وایم چې 2016 کال ریکارډز ماته وښیه یعنی ګریټر دین تاریخ ورته مشخص کوم د اولې 2015 کال دې نه چې وروسته کسان راغلي دي یعنی دې نه چې پورته تاریخ دی ګریټر تاریخ دی دا کسان ماته دا ریکارډز ماته شو که زه راځم او ویو ته نو دا ټول ریکارډونه یې راته شو که صحیح ده ځکه د اول نه وروسته خو دا ټول مسلسل دی ځکه یې موږ ته شو که زه راځم ویو ته زه ورته وایم نه داسې کار وکړه دلته موږ لږ غلطي هم کړی دی دا 115 هم لیکلی دوباره راځم ورته وایم چې ما ته ګریټر دین د اولې 2015 صحیح ده د اولې 2015 نه چې وروسته خلک راغلي هغه څنګه که هغه ریکارډز ماته شو که زه ویو ته راځم شته موږ سره دا کسان ټول دي صحیح ده ځکه دا د اولې نه وروسته راغلي دي خو که زه چېرته دلته ورته انتخاب کوم صحیح ده چې ګریټر چې پورته واوسیږي د څوم نه فرض مثال 12 2016 کال چې د دې نه پورته اوسیږي دا ریکارډز مات شو که دا موږ سره شته چې ویو ته راځم وایي دا ریکارډ خو بیخي تا سره نشته ځکه د 2015 کال ریکارډ مالته سیف کړی ما سره شته او 16 کال خو را سره نشته که زه چېرته دلته ورته راشم ولیکم چې لیست یم یعنی کوچنی واوسیږي د څه شي نه زه ورته وایم 12 کال د دې نه چې ټیټ واوسیږي دغه ریکارډز تاریخونه راته شو که شته موږ سره نشته ده ځکه موږ سره یوازې د 2015 کال نه نو کولی شو چې موږ تاسې دغه ډول سرچینګ هم په دغه ځای کې وکړو چې ګریټر دین اور لیست دین صحیح ده چې پورته اوسیږي دغه تاریخ نه یا ښکته د دغه تاریخ نه کسان راته وښایه بل ډول سرچ هم دلته موږ کولی شو چې ولیکو چې فرض کړه ګریټر دین اور ایکول ټو صحیح ده چې پورته تاریخ اوسیږي او یا مساوي تاریخ اوسیږي د څوم سره دلته ورته تاریخ مشخص کوو فرض کړه اول هم نه داسې به ورته ولیکو 15 د اولې د 2015 کال صحیح ده اند صحیح ده وړوکی وي او یا هم ایکول وي مساوي اوسیږي د څو سره فرض کړه ورته لیکو چې دا لسم او همدا ډول دومه میاشت 15 کال دواړه مو ورته دا مشخص کړه یعنی دغه تاریخونو په منځ کې خلک موږ ته شو که ویو ته راځو کوم څوک شته موږ سره وایي د دې تاریخونو تر منځ څوک نشته د سره ما تاسو ته مخکې ویلې چې ریکارډز موږ سره ډېر زیات وي او د مختلفو تاریخونو وي نو بیا موږ تاسو کولی شو چې څنګه مکمل ریکارډونه یې موږ ته دلته شو کوو اوس چون په دې تاریخونو څوک نشته موږ ته یې نشو شو کوي نو یعنې کولی شو چې ګریټر اور ایکول ټو دغه تاریخ لیس اور ایکول ټو دغه تاریخه پورې دا ریکارډ سره شو که تاسو ته سمپل څنګه کوي شو کوي یعنې دغه ډول سرچینګ هم تاسو کولی شئ چې په کریټیریا کې ترسره کوي موږ کولی شو دلته پارامتر هم ورته وضع کړو فرض که زه ورته وایم ګریټر دین اور ایکول ټو صحیح دی او بیا قوس شروع کوم دلته ورته لیکم چې فرض که سټارټ ډیټ صحیح دی سټارټ ډیټ او قوس بندوم او بیا ورته لیکم چې لیس دین اور ایکول ټو او بیا قوس ورته خلاصوم ورته دلته end date ورته لیکم او څنګه کوم قوس بندوم صحیح ده چې کله مې دغه کار ترسره کړ اوس قاعده خو مې وضع که غواړم دا ځان سره سیف کړم صحیح ده زه دا څنګه کوم ځان سره سیف کول غواړم نو دلته ماته وایي سټارټ ډیټ ولیکه end date ولیکه خو زه دا نه لیکم اوس یې ورته نه لیکم زه غواړم لومړی دا ځان سره څنګه کړم سیف کړم او دې ته نوم ورکوم چې سرچ بای ډیټ موږ مخکې مې یو دانه جوړ کړی دی ته به نوم داسې ورکړو سرچ بای داسې به ورته ولیکو چې سرچ بای سټارټ end
ډیټ دغسې یو نوم مو ورته ورکړه دا به اوکې کړمه ګورې دا کیوري ما سره څنګه شو جوړ شو نور به زه دا کلوز کړمه سرچ by start end date دی باندې چې څه کله کلیک کوم وایي کوم ریکارډ ستاته شو کوم سټارټ ډیټ راته ووهه زه ورته وایم اول 2025 دا زما سټارټ ډیټ دی دا اوکې کوم وایي end ډیټ راته راکړه تر 30 د اول 2025 یعنی د یو میاشت ریکارډ ټول شو که دا ورته اوکې کوم چې اوکې مې که دغه کسان دی وایي صحیح ده د ټول موږ ته څنګه که شو کړلو همدا ډول کولی شم فرض که زه راشم دلته سرچ ورته ووهم صحیح ده سرچ ته راځم دوباره راځم دا څنګه کومه ډبل کلیک پر دې باندې کوم سټارټ ډیټ ورته لیکم زه ورته وایم چې داسې کار 5 تاریخ 10 تاریخ ورته مشخص کوم 10 تاریخ فرض که د اولې میاشت د 2025 کال دا زما سټارټ ډیټ دی end ډیټ چې دی زه ورته وایم چې شلم ورته انتخابوم شلم د اولې 2025 کال اوکې کوم ریکارډ یې راته څو شو 11 ریکارډونه دي وایي د دې تاریخ ترمنځ فرض که دلته موږ سره جنوري زه ورته مای انتخابوم صحیح دی د مای د 3 نه تر 25 پورې دا ورته انتخابوم نو داسې کار کوم دا څنګه کوم دا کلوز کوم چې کله مې کلوز که نو بیا هم راځم بیخي ټول صفحې مې بندې کړې سرچ by date start end date باندې راځم کلیک کوم چې کلیک مې کوم ماته وایي کوم ریکارډ تاته شو کوم زه ورته وایم اول د مای نه راواخله د 25 کال دا زما سټارټ ډیټ دی تر 10 د مای پورې چې کومو کسانو موږ سره داخلي کړي هغه موږ ته شو که 2025 کال اوکې کوم کوم کسان دي وایي دا کسان دي نو په دغه ترتیب سرچ هم موږ کولی شو خو دغه سرچ چې موږ اوس په کوم ترتیب باندې وکړو دا دومره مؤثره تمام نه شو موږ ته داسې کار کوو دا زه مکمل راخلم او ډیلیټوم او دوباره راځم کریټ ته دا ځکه چې موږ تاریخونه هلته مشخص لیکلي باید موږ تاریخ نه وای لیکلی که تاریخ ولیکو ښه دی هغه تاریخ چې greater than or equal to دغه تاریخ او یا less than or equal to تر دغه تاریخه پورې د هغه تاریخونو ترمنځ درته ټول تاریخونه واضح کوي خو که دا په دغه طریقه جوړ کړو ټول نه ښه راځي زه کیوري ډیزاین ته راځم د کیوري نه غواړم کیوري جوړ کړم او سټوډنټ کیوري ورته انتخابوم ډاټ کوم او نورې کلوز کوم صحیح دی دا به ټول ورته انتخاب کو دا به راشو دلته به یې واچو اوس ورته وایم کرایټیریا داسې ورته ورکوم دا ځل زه ورته وایم چې greater than or equal to صحیح دی قوس شروع او دلته ورته لیکو چې enter any date او قوس بندوم او دلته بیا ورته end لیکم چې کله مې end ورته ولیکه less than or equal to بیا قوس شروع کوم او دلته ورته لیکم چې enter end date دا مې ورته ولیکه قوس بندوم دلته به راشم دوباره دلته به راشم دلته به یو خبره ورته بل هم اضافه کو دلته به ورته یوه خبره څنګه کو اضافه کو دوباره راځو ډیټ ته انټر any date په ځای دا به ورته سټارټ ډیټ انتخاب کوم صحیح دی سټارټ ډیټ صحیح دی سټارټ ډیټ مې ورته انتخاب کړ greater or equal to قوس شروع enter st به ورته ولیکو سټارټ ډیټ end less than or equal to قوس شروع enter end date دا مې ورته انتخاب که صحیح دی دا قاعده مې څنګه که وضع که له دې څخه وروسته دا څه کوم دا اوس ځان سره سیف کوم اوس ورته لیکم چې search by st start end ed یعنی end date دغسې یو نوم مې ورته ورکړه دا څنګه کوم اوکې کوم ښه دا ما سره څنګه شو سیف شو چې کله ما سره دا سیف شو زه اوس غواړم چې څه وکړم ځینې ریکارډونه ځان ته سرچ کړم راځم همدغلته سرچ by start end date دې باندې کلیک کوم ما ته وایي د کوم تاریخ ریکارډ انټر start date صحیح دی تاریخ د شروع زه ورته وایم د مای میاشت دی اول تاریخ د مای میاشت 2025 کال صحیح ده دا زما سټارټ ډیټ دی end date دی وایي end date زه ورته وایم فرض که 10 تاریخ ورته انتخابوم 10 تاریخ د مای میاشتې 2025 کال دا ریکارډ سره ته شو که چې کله مې ووایي په دې تاریخ ستا سره څوک ثبت شوی نه ده ښه چې نه دی ثبت شوی زه اوس بیا هم راځم دلته ورته وایم ښه چې نه دی ثبت شوی داسې کار وکړه بیا دلته ډبل کلیک کوم زه ورته وایم اول د اولې 2025 کال صحیح ده دا زما سټارټ ډیټ دی 12 د 12 2025 کال
12 د 12 2025 کال یعنی تقریبا ټول کال مې په نظر کې ونیو. اوس ګورې څومره ریکارډونه ماته شو کېږي، ګورې دا ټول ریکارډونه یې شو کړه، ځکه دا خو د جنوري نه تر ډسمبره پورې ما ورته انتخاب کړ. که چېرته دا ریکارډ دې په کار نه وي زه ورته وایم چې داسې کار وکړه چې ته ماته د اګست د میاشتې اول د 8 2025 کال صحیح شو، یعنی د اګست د اول څخه راواخله تر څومره پورې 5 د 8 2025 کال د اګست تر 5 پورې شته موږ سره څوک نشته ده. ښه چې نشته دی زه وایم د اګست تر 10 پورې کسان راته وښایه. نو دلته ورته وایم چې داسې کار وکړه اول د 8 2025 کال صحیح ده او end date ورته انتخابوم چې 10 د 8 2025 کال. ګورې دا کسان د اګست د میاشتې ټول ریکارډ یې راته څنګه که شو که لکه هدف دلته زموږ او ستاسې په دې کیوري کې دا و چې موږ تاسې کولی شو مختلف سرچ څنګه کو جوړ کړو. کیوري ډیزاین ته رای شو، د کیوري ډیزاین څخه وروسته دلته کیوري ته رای شو او سټوډنټ کیوري انتخابو، دا ورته اټکو، له دې څخه وروسته دا ټول ورته انتخابو او دلته یې ورغورځو. دا یوازې زموږ او تاسې سره په کریټیریا کې د ډیټ پورې مربوط قاعدې وي چې په دغه ډول موږ تاسې کولی شو قاعدې ورته وضع کړو، پارامتر ورته وضع کړو. نو دا ټول کارونه موږ تاسې په کریټیریا کې وکړه. د نن دپاره همدغومره تاسې بس د هیله ده چې یو څه برداشت مو ترېنه کړی وي. یعنې کریټیریا کې معمولا موږ تاسې کولی شو په خپل ډیټابیس کې سرچینګ ځان ته وکړو، سرچ لکه دا ډول په دې ډول سرچ بای ډیټ، سرچ بای سټارټ ډیټ، اینډ ډیټ، مشخص تاریخونه ورته ورکړو او د تاریخوار سرچونه پکې ترسره کړو. سبا انشاءالله په همدغه کریټیریا کې په دې نورو فیلډونو باندې هم خبرې کوو.